زمکه گویا د اسمانونه ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ژوند د قرآني لارښوونو په رڼا کې شته دی ګونګه ژبه دریابونه وایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ژوند د قرآني لارښوونو په رڼا کې. درنو اوریدونکو، د اسلام د نعمت له امله د الله رب العزت شکر ادا کړئ. نامسلمانو خلکو ته وګورئ. زه به در معرفي کم ګاندي څومره غټ سړی تیر شوی. ټول غرب او حتی په مسلمانانو کې ډیری خلک ورته احترام لري. ډیر قدرتمند، سرسخت، موفق او بیداره سړی و. خپلو نظریاتو ته د عمل جامه ور اغوستې وه، خو د دې سره سره بیا هم کله به چې د یوې غوا تر څنګ تیریده د هغې فاضله مواد به یې رااوچتول او په خپل بدن به یې موښل. نو ته د اسلام په خاطر د الله رب العزت شکر ادا کړه. د الله تعالی شکر وباسه، ځکه ته یې د سلمان فارسي په څیر چې 20 کاله د حقیقت په لټه کې تیر کړل او بالاخره یې ترلاسه که نه یې ستړی کړی. د الله تعالی شکر وباسه چې د پیدا کېدو سره یې مسلمان پیدا کړي. د الله تعالی شکر وباسه او مینه ورسره وکړه، ځکه له مسلمان مور او له مسلمان پلار نه پیدا کړي. تصور وکړه 6.5 میلیارده یا کم و زیات خلک په دې ځمکه کې اوسیږي. په دې 6.5 میلیارده خلکو کې الله رب العزت ته غوره کړي او په 1.5 میلیارد یا زیاتو مسلمانانو کې حساب کړي. نو وګوره دا د الله تعالی لومړنی نعمت دی. بیا یې د دوهم ځل لپاره ته غوره کړي او د هغو خلکو له جملې نه وګرځولی چې جومات ته ځي او لمونځ کوي. په همدې ډول دی الله تعالی خپل ځان ته نږدې کوي. بیا یې د هغو زرهاو یا سلهاو خلکو له برخې څخه وګرځولی چې په جومات کې لمونځ کوي. د تراویحو لمونځ یې تا ته محبوب که. د دې توان یې درکه چې یوه سپاره پکې ووایي. د ځمکې په سر څومره مسلمانان په هره یوه ترویحه کې یوه سپاره قرآن لولي. ته پوهیږې چې څومره کسان یې لولي؟ 3 میلیونه، 4 میلیونه یا 5 میلیونه یا د دې نه زیات. ته فکر وکړه، له دې ټولو خلکو نه ته غوره کړي د طاعت او عبادت مینه یې ستا په زړه کې واچوله، چې دا د دې آیت مصداق دی. په صورت حجرات کې په 9 آیت کې الله فرمایي ولکن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم. خو الله تعالی تاسې ته د ایمان محبت در په برخه کړی او هغه یې ستاسې په زړونو کې ښکلی برېښولی دی. نو هغه ذات چې دا ټول شیان یې درته برابر کړل، هغه سره مینه لرې او که نه؟ دغه ذات چې ته یې په دې ټولو نعمتونو کې غرق کړې د مینې کولو وړ دی او که نه؟ دغه ذات چې ښکاره او پټ نعمتونه یې ستا په اختیار کې واچول ستا د مینې وړ دی او که نه؟ بلکل دی. راځئ خپل رب سره مینه وکړئ.
او د هغو نعمتونو له وجې چې الله رب العزت په تاسې باندې کړي او تاسې په هغه نعمتونو باندې نازولی یاست د الله رب العزت شکر ادا کړئ. که د الله تعالی مینې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینې دې په خپل زړه کې ځای ونیوه، بیا پوه شه چې د ایمان په خوند باندې پوه شوی. د بخاري حدیث دی، راوی د حدیث حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درې نښې دي چې په هر چا کې موجودې شي د ایمان خوند به احساس کړي. اول دا چې الله تعالی او د هغه رسول سره له هر چا نه ډیره مینه وکړي. دویم دا چې له یو چا سره یوازې د الله رب العزت د رضا لپاره مینه وکړي. دریم دا چې کفر ته اوړېدل داسې بد وګڼي لکه څنګه چې په اور کې غورځېدل بد ګڼي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې ته پام وکړه. فرمایي درې نښې دي چې په هر چا کې موجودې شي د ایمان خوند به احساس کړي. دا چې الله تعالی او د هغه رسول سره له هر چا نه ډیره مینه ولري. نو له الله تعالی او د الله تعالی له رسول سره هیڅوک هم مه برابره، هیڅوک برابر ورسره مه ګڼه، ځکه په دې ځای کې مساوات د قبولتیا وړ نه دی. هیڅکله څوک مه ورسره برابره وه. له الله تعالی او د هغه د رسول سره باید د هر څه نه زیاته مینه وکړي او له هر څه سره چې الله تعالی او د هغه رسول مینه لري باید په خپلو خواهشاتو او هیلو باندې ترجیح ورکړي. نو پابند اوسه. الله تعالی په سورة فرقان کې 43 آیت کې فرمایي: ارأیت من اتخذ الهه هواه افانت تکون علیه وکیلا. آیا تا هغه څوک لیدلی چې خپله هوا او هوس خپل خدای ګرځولی؟ آیا نو ته پر هغه څارونکی؟ افانت تکون علیه وکیلا. پر همدې اساس د زړه تر ټولو لویه ناروغي د زړه د عضلاتو ستونزې یا د والونو بندیدل نه دي، بلکې ناروغي دا ده چې ته کولی شې د الله تعالی محبت په زړه کې واچوي، خو ولې ستا زړه د الله تعالی له مینې نه خالي دی. دا ستره ناروغي ده. نو ستا زړه درملنې ته سخته اړتیا لري، ځکه ته نشې کولی چې د الله تعالی د خوښې غوښتنې په ژوند کې له هر څه نه مخکې کړي. ستا زړه ناروغ دی. نو دنیا مو ونه غولوي. د الله د حکمونو پابند شئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو پابند شئ. دا د کامیابی لاره ده. او بس. نو ګرانه وروره او درنې خویندې، په الله تعالی قسم که ټوله دنیا وپیژنې خو ولې پروردګار ونه پیژنې، نو اصل کې ته په هیڅ چی نه پوهیږي. که ټوله دنیا وخوري خو ولې د یوې قطرې اوښکې له خوند نه چې د الله تعالی په وړاندې د تواضع او عاجزي له امله تویږي، یا د الله تعالی په وړاندې د 2 رکعته لمونځ کولو له خوند څخه بې برخې وي، یا د زړه د الله تعالی له مینې ډک نه و، نو په اصل کې تا له دنیا نه هیڅ خوند نه دی اخیستی. یقین په الله وکئ، هغه اوښکې چې د الله رب العزت له ویرې نه تویږي، په تضرع او عاجزي باندې ستا د سترګو نه اوښکې روانې وي. کم خوند چې په دې کې د یقین په الله وکئ چې د دنیا په هیڅ څه کې نشته. یا ته چې د الله رب العزت له ویرې د الله لپاره شپې ودرېږې 2 رکعته لمونځ کوې، 4 رکعته لمونځ کوې، 6 رکعته لمونځ کوې، 10 رکعته لمونځ کوې، یقین په الله وکئ چې کومه خوند په دې کې دی د دنیا په یو شي کې هم نشته. خو افسوس چې موږ لا تر اوسه پورې دا خوندونه نه دي ترلاسه کړي. موږ د دنیا خوند ته خوند وایو او بس. که چیرې غواړئ چې په زړه کې مو د الله رب العزت مینې ته ځای ورکړئ،
نو د الله تعالی لیدل او کتل د جنت سره پرتله کړئ اگر که دا دواړه د پرتله کېدو هم نه دي. جنت د الله تعالی د دیدار په مقابل کې څه ارزښت لري؟ هیڅ ارزښت نه لري. همدغه ډول دنیا هم د الله تعالی د مینې په مقابل کې هیڅ شی نه ده، هیڅ ارزښت نه لري. او په دې پوه شئ چې د الله تعالی په نه دیدار سره، د الله تعالی په نه لیدلو سره عذاب پیلیږي. آیا تاسو پوهیږئ چې د جهنمیانو لومړنی عذاب څه شی دی؟ خلک داسې ګمان کوي چې ګواکې د دوزخیانو او د جهنمیانو لومړنی عذاب دوزخ دی، خو په اصل کې دوزخ دوهم عذاب دی، نه اول. ځکه لومړنی عذاب د پروردګار د ملاقات نه محرومیدل دي. دوی به پروردګار نه ویني، پروردګار به دوی سره خبرې نه کوي او هغوی به هم نشي کولی چې رب سره او پروردګار سره خبرې وکړي او د مینې خوند یې ترلاسه کړي. مصداق یې د سورة مطففین دا آیتونه دي. الله فرمایي کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. نه، هیڅکله نه، په زړونو یې د خپلو کړنو له امله زنګ لګېدلی دی. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوب. اراکوزیا رادیو. نه، هیڅکله نه، دوی به د خپل رب له لیدنې څخه په دې ورځ بې برخې او په پردو کې وي. ثم انهم لصال الجحیم. او بیا به دوی خامخا دوزخ ته ورتلونکي وي. نو په جهنم کې اچول یې د دوهم مصیبت په توګه ذکر کړي. ځکه لومړنی عذاب د الله تعالی د ملاقات او دیدار څخه محرومتیا ده، خو د دې برعکس د مؤمنانو په اړه الله تعالی په صورت قیامت کې 22 او 23 آیتونو کې فرمایي په دې ورځ به ځینې مخونه تازه او ځلیدونکي وي، الی ربها ناظره، خپل رب ته به لیدونکي وي. نو د دوی په وړاندې تر ټولو خوندور شی پروردګار ته او رب ته کتل او نظر کول دي. له همدې کبله یو عالم وایي که چیرې د قیامت په ورځ 2 اختیاره، یعنی جنت ته تلل او رب ته کتل راکړی شي، چې کم یو کوي، جنت ته ځې که خپل رب ته ګوري، نو زه به ورڅخه د پروردګار دیدار غوره کړم. نو درنو اوریدونکو، ورونو او خویندو، د هغو نعمتونو له امله چې الله رب العزت په تاسو لورولی او تاسې پرې نازولی یاست، د الله رب العزت شکر ادا کړئ. د الله تعالی د حکمونو پابند شئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او د سنتو پابند شئ. د دنیا په محدود او لنډ ژوند باندې کله هم مه دوکه کیږئ. والله عزت په دین کې دی، د الله په تابعداري کې دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په تابعداري کې دی. خوند الله په دین کې دی، په بل څه کې نشته. الله تعالی دې موږ د خپل احکامو او د اوامرو پابند وګرځوي. رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې خپل ژوند د قرآني لارښوونو په رڼا کې تیر کړو. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، نور به م واورو، خو دې وې دمې نه زمکه ګویا د اسمانونه وایي چې یو الله 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 شته دی، ګونګه ژبه دریابونه وایي. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. راځئ چې پر الله تعالی باندې د محبت کوونکو خلکو څو بیلګې وګورو چې دوی څنګه مینه کوله، تر څو زموږ زړونه هم د الله تعالی له مینې نه ډک شي. موسی علیه الصلاة والسلام دی چې فرمایي وعجلت الیک ربی لترضا، د سورة طه 4 آیت. خو زما ربه ما ځکه تلوار وکړه چې ته رانه خوښ شي. وعجلت الیک ربی لترضا، یعنی زه تا ته په منډو منډو راغلم د دې لپاره چې ته رانه خوښ شي.
ابراهیم علیه السلام ته وګوره فرمایي د سورة الصافات 9 آیت دی وقال انی ذاهب الی ربی سیهدی زه په منډه منډه د پروردګار په لور ورځم تر څو راته هدایت وکړي د فرښتو څخه څو بیلګې د بیهقي حدیث دی راوی د حدیث حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه دی هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه داسې شیان وینم او اورم چې تاسې نه وینئ او نه اورئ انی لارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمع آسمان ژړا وکړه او حق یې و چې ژړا وکړي ځکه د یوې ګوتې په کچه ځای نشته مګر هلته فرښته ده چې خپل تنده یې الله تعالی ته په سجده ما فيها قدر موضع اصبع الا ملك واضع جبهته ساجدا لله په الله قسم که چیرې تاسې په هغه څه پوهېدلی چې زه پرې پوهېږم تاسې به کمه خندا کوله ډیره به مو ژړا کوله هیڅکله به مو په بسترو کې له خپلو میرمنو خوند نه و اخیستی او حتما به له کورونو نه بهر لارو ته راوتلي وی او په لوړو چیغو به مو الله تعالی ته فریادونه پیل کړي ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمایي قسم په الله کاش چې زه نبات چې قطع کیږي یعنی حساب پرې نشته زه کاش هم همداسې وی والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروش ولخرجتم إلى الصعودات تجارون إلى الله تعالى والله لوددت أني شجرة تعطى سبحان الله په آسمان کې فرښتې دي چې د قیامت تر ورځې په رکوع او ځنې په سجده دي او کله چې قیامت راورسیږي دوی بیا هم له عبادت نه نوي مړې شي یوه په دوی کې وایي پروردګاره ته ډیر پاک او سپېڅلی او موږ ستا هغه ډول عبادت نه دی کړی چې ته یې وړ یې یعنې تر اوسه مو چې کوم عبادت کړی دا بس نه دی بلکې لا کم اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینې ته وګوره د بیهقي حدیث دی راوی د حدیث حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه دی هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله رکوع کوله نو ویل به اللهم لك رکعت وبك آمنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي پروردګاره تا ته مې رکوع وکړه او پر تا مې ایمان راوړو او ستا په وړاندې تسلیم شوم زما غوږونه سترګې مغز هډوکي او اعصاب ټول تا ته تابع غوږ ونیسه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا څه وایي د ترمذي حدیث دی کان من دعاء داود اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد پیغمبر علیه السلام فرمای داود علیه السلام به داسې دعا کوله پروردګاره زه ستا د مینې او د هغه چا د مینې چې تا سره مینه کوي او د هغه کار چې ستا مینې ته مې رسوي سوال کوم پروردګاره ستا مینه ما ته زما له نفس کورنۍ او یخو اوبو څخه ډیره ګرانه وګرځه په بل حدیث کې فرمایي دا هم د ترمذي حدیث دی اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك
الهي د نیکو کارونو ترسره کولو، بدو کارونو پرېښودلو او د بېوزله خلکو سره د مینې کولو سوال درڅخه کوم. او بل دا چې ماته بخښنه وکړې او رحم را باندې وکړې. او کله دی چې یو قوم په فتنه کې اخته کول غوښتل، ما ورڅخه مخکې وفات کړه. کټیکه و اذا اردت فتنة قوم فتوفني غیر مفتون. زه ستا د مینې او د هغه چا د مینې چې تا سره مینه کوي او د هغه کار سره د مینې سوال درڅخه کوم چې ستا د مینې لامل ګرځي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل انها حق فدرسوها ثم تعلموها. دا حقیقت دی، نو مطالعه یې کړئ او زده یې کړئ. ورونو دا حدیث او دعا ډیره په زړه پورې ده، باید یاده کړئ او په دعاګانو کې ووایئ تر څو احساس کړئ چې دا دعا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محور. زه ستا د مینې او د هغه چا د مینې چې تا سره مینه کوي سوال درڅخه کوم. یعنی د هغو کسانو مینه زما زړه ته واچوه چې تا سره مینه کوي. زه د هغه ګمراه او نافرمانه کس مینه نه غواړم چې له الله تعالی څخه زما د لرېوالي لامل شي، بلکې د هغو کسانو مینه غواړم چې ستا مینه مې په زړه کړي. ځان سره سوچ وکړه، اوس چا سره مینه لري؟ آیا ته هغو کسانو سره مینه لرې چې د الله تعالی مینه ستا په زړه کوي، که د هغو کسانو سره مینه لرې چې د الله د مینې نه تا لرې کوي؟ د دعا درېیمې برخې ته وګورئ او د هغه عمل مینه را په برخه کړه چې ستا د مینې لامل ګرځي. ګرانه وروره، ته کوم عمل سره مینه لرې چې تا الله ته نږدې کړي او د الله تعالی مینه دې را په زړه کړي؟ او که هغو اعمالو سره مینه لرې چې تا د الله نه لرې کوي، شیطان ته دې نږدې کوي، همدارنګه درنې خورې. ته کومو اعمالو سره مینه لرې چې ستا په زړه کې د الله مینه را نږدې کړي، د الله مینې ته ځای ورکړي. او که هغو اعمالو سره مینه لرې چې تا الله نه لرې کوي او شیطان ته دې نږدې کوي. که د مانځه پابنده وي، د حجاب پابنده وي، د الله د ذکر پابنده وي، الله ته به دې نږدې کړي. او که بې حجابه وي، غیبت دې کوو، بې نمازه وي، د خاوند حقوق دې نه پیژندل، بیا پوه شه چې د الله نه دې لرې کوي او شیطان ته دې نږدې کوي. لنډه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ژوند داسې کارونه ول چې د الله تعالی د مینې لامل ګرځي. زه ستا د مینې او د هغه چا د مینې چې تا سره مینه کوي او د هغه کار سره د مینې سوال درڅخه کوم چې ستا د مینې لامل ګرځي. یعنی هغه شی راته ډیر ارزښتناک وګرځوه چې تا سره زما د مینې لامل ګرځي. لکه په ویښه شپه تېرول، قرآن سره مینه، له نیکانو خلکو سره ناسته او ولاړه. آیا په دې دعا کې د سوچ وکړه زه ستا د مینې او د هغه چا د مینې چې تا سره مینه کوي او د هغه کار سره د مینې سوال درڅخه کوم چې ستا د مینې لامل ګرځي. آیا ته هم له همدغې ډلې څخه یې؟ آیا ته دې دور کې دې درجې ته رسېدلی که نه یې رسېدلی؟ الله دې ورسوه. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شو. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. پړکی دن کې ستوري چې پلور شي ښکاري لور د لوري، صاحب د فکر په فطرت کې شوري چې پلور شي ښکاري لور د لوري، صاحب د فکر په فطرت کې شوري. زکا فرید رنگ رنگ شیرونه وایي چې یو الله 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 شته دی. زمکه گویا د اسمانونه وایي چې یو الله 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 شته دی.
په ګونګه ژبه دریابونه وایي چې یو الله 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 شته دی چې یو الله 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 شته